د لوی او بخونکي خدای په نامه سلامونه او ښې چارې. نن دا سره د مثلث خبرونې په دې پادکاسټ کې د جمهوریت پر مهال د اطلاعات او کلتور وزارت وزیر ډاکټر صاحب کمال سادات میلمه دی چې تازه له امریکایي هیواد څخه افغانستان ته راغلی. ډاکټر صاحب ستړی مشي، خیر راغلی. ډیره مننه جناب بختیار صاحب، تاسو ته او قدرمن لیدونکو ته زه ډیر د وسلام یم. مننه. کور ودان. ډاکټر صاحب راځه پیل لیدنه کو. تاسو 15 د اگست باندې له افغانستان بهر شوي لاړی؟ تقریبا هغه وخت وو خو زه په خوست کې وم. بیا یوه ګاونډي هیواد ته لاړم، هغې نه بیا وشم بیا نو بل ځای ته لاړم. پخوانه تاسو د امریکي پاسپورت درلوده که نه؟ وروسته دغه نه په ګاونډي هیواد کې مو کیس واچوه څنګه؟ زه چې وظیفه مې دولت وای معینیت وزارت کور مې فامیل مې په امریکا کې و، نو زه وظیفې پورې دولې راغلی وم. تاسو هغه میلمه چارواکو نه وای؟ میلمه چارواکو نه و. ښه ډېر ښه. 15 کاله وروسته بیرته افغانستان ته د راتګ تکل مو څنګه وکړه؟ ځکه یو شمېر افغانان اوس هم غواړي چې کیسونه واچوي، لاړ شي بهر ته، امریکا ته یا اروپا ته. نو یتاک خو داسې دو چې وطن نه خو نه کېږي. بیا چا چې وطن کې ښه وخت تېر کړی وي، ښه یارون دوستون ملګري ولري، هغې وطن نه بالکل نه کېږي. نو زه وطن کې ډېر ښه ملګري یارون دوستون لرم او خواند کې وطن نګرون ده، ښه وخت مو تېر کړی ده. نو داسې نه چې مو یوه ورځ غوښتل که نه، هر وخت مې غوښتل، په خوب کې مې هم غوښتل چې زه به وطن ته لاړ شم. خوبونه مو به لیدل چې وطن ته به راغلی وم، بیا به چې ویښ شوم په هغه ځای کې به وم که نه. نو یې وطن نه کېږي. دا چې ځنه کسان غواړي چې لاړ شي، د هر څوک خپل پلان لري که نه. چا ژوند په وطن کې روغ وي، چا وطن نه بیرون فکر وي چې ولې لاړ شي. خو چا چې په وطن کې یو څه ژوند ښه وي، کاروبار ښه وي، که وطن کې پاتې شي، وطن غوندې عزت، وطن غوندې مینې محبت، یوه بل احترام، دا په نورو ځایو کې نشته. ځکه چې زه چې دولته وم اوس هم جناب بختیار صاحب دومره ډېرو خلکو سره زه وله ستړې ماشي کم ولته داسې ورځ والا راغلي وي چې که ما یوه چا سره هم ستړې ماشي کړي. څوک یو بل نه پیژني که نه؟ څوک یو په بل نه پیژني، یا پردي خلک وي، بل ځای خلک وي. نو دولته یعنې په لسګونو خلکو سره ستړي ماشي، بیا په ډېر احترام سره، په ډېر قدر عزت سره سړي ته خوند ورکړي. ولته یعنې داسې ورځ راغلیدم زه ځان ته هکریون شم چې دولته په افغانستان کې به کله کله مو زرو کسانو نه اضافه خلکو سره ستړي ماشي وکړه، زرو کسانو نه. ځکه چېرته به چې غونډه منډه وای موږ پروګرام به وکړه نه. او اوس چې یو څوک په ورځ کې چا سره ستړې ماشي ونه کړي، دا څومره ستر تغییر ده. ډاکټر صاحب تاسو د کاروبار خبره وکړه، په امریکا کې تاسو په څه کاروبار باندې بوخت یاست؟ زه خو ولته یو دفتر د IRC هغې سره کور کوم، بل دفتر د INL انټرنیشنل نارکوټیک لا د مواد مخدر په دا کې کور کوي، او بل یو هغه د ترجماني وړیکی دفتر مې ده چې کوم کمپنی کوم دفترونه ولته خو اکثره قراردادونه وي که نه، بیا یې ځینو دفترونو سره قراردادونه کو، بیا هغې ترجمانۍ سیستم هم مخ ته بیایي. هغه ژوند چې مخکې تاسو د کابینې غړیتوب مې درلوده، موین وی، وزیر وی، باډیګارد و، موټر و، سکرتر و، هماغه خوندونه په امریکا کې هم شته؟ بختیار صاحب مو ته په د وروستیو ډېرو کلونو کې نه یادېږي چې مو د خپل موټر داړه خلاصه کړې وي. مو ته نه یادېږي چې مو د خپل ځان سې داړه پورې کړې وي. نه امریکا کې که کابل نه دولت افغانستان کې که نه، ولته چې لاړم مو ته نه یادېږي چې مو ته چا داړه خلاصه کړې وي. ډېر متفاوت دی. ډېر متفاوت ده که نه. بیا مو میرمن ډاکټره ده، قرآن حافظ هم ده، ډېره محترمه ده. بیا کله کله بچیانو ته یې چې ده ته داړه خلاصوی وشه احترام نه خلاصوي که نه. عموما کې مې خبره دې ته وکړه که نه چې څومره ستر فرق ده. مو ته د دولته نر په زړه کېږي په کلو چې مو خپله ډرایوینګ کړی وي، ولته نر په زړه کېږي چې مو سې چا ډرایوینګ کړی وي، او ولته یعنې داسې نر په زړه کېږي چې څه وي چې څوک یوه ځای ته نه وځي، یو خو یې موټر داړه وي، یا کور داړه څوک یا دفتر داړه څوک چاته خلاصه کړي. ډېر فرق ده، ډېر فرق. ډاکټر صاحب یو بله خبره چې بهرني رسنۍ ریپورټونه چې سړی ګوري او کله چې سړی د افغانستان نه د باندې
زه یو څو وخت ناروغ وم د افغانستان نه دې باندې وم او یعنې مسایل نه لرې وم. کله به مې چې دا رسنۍ لیدلې نو وطن راته داسې ښکاره کېده دوزخ، او ما به دې سوچ کول چې زما کورنۍ او خپلوان به هلته په څه حالت کې وي. تاسو خو 15 کاله تقریبا د افغانستان نه لرې وئ. څه چې مو واورېدل، څه چې افغانستان د هغسې معرفي شوی و او کله چې افغانستان ته راغلی څه تفاوت مو لیدی؟ آیا هماغه شی دی چې رسنۍ وایي که نه څه تفاوت شته؟ مخکې شپو کې پرون نه یا بله ورځ ماسپښین ټایم و، زه یې کور نه دغسې راووتم، موږ ورونو نورو کسونو غاګسې وکړو چې چېرته څې؟ ما ویې چې دستي ارڅم. یوې کوټې نه راووتم، بله کوټه کې موټر کنجای وی او کنجای مې راخوستې و شبودیا راووتم، بیا یې ټلیفون هسې وکړو چې چېرته یې؟ ویته یم چې دولاته یم او موټر کې ناست یم. نوره مې موټر چالان کړو، ماسپښین تقریبا 1:30 بجه به وي. دې ځای نه ګوښی تشی روان شوم، خوسته والا ګوښی تشی لاړ وم. صحیح ده. نو لیارو کې به وام درېدم، خربوزه چې شده مې هم راخوستل، لوګار کې مې کباب هم وخوړو، ګردیز ته چې ورسېدم خربوزه مې راخوسته، بیا ګرده څېړۍ ته یې سټو کنډونه چې کوز شئ دغې ځای ته. د کوم ځای ته چې کوز شوی یم ټولو کسانو وپېژندم، 1.5 کاده په لاره کې چک پاینټ، تلاشي، دا شیانو سره مخ شوي؟ تلاشي ویلا به سلام روچولو، امنیتي مسؤلینو چې سر یې ښایي جوړي، بس روان به شوم. ګرد څېړۍ ته چې ورسېدم ولته مې مټک وخواستل. مټک پېژنې چې څه؟ زه نه پوهېږم، زموږ په ژبه کې کیدای شي بل څه ته ووایي. موږ مټک هغه ته یایو چارمغز. چارمغز مې خواسته د ګرده څېړۍ کې، دا ځکه زدرونو سیمه ده، غرنیزه سیمه ده، د غرو کې مټک شي که نه. وشه چې ودرېدم، یوه نفره ته وایي چې ته پلونکی نه یې؟ ویته یم چې نه پلونکی نه یم. بیا یې وخندل، وایي چې پلونکی. خو ورکوز شوم، نیمه بوجۍ مې مټک وخوستل، پلي مې اوخوستل. نو هدف دا ده چې بیا وی سره کوز شوم، چای مو وچښلو، نیم ساعت په اغازې کې سره ناست وو، ډېره جامه مو سره وکړه، ډېر کسان شول، نور د کندرونه ارغونډ شول. نو اینی رښتیا ده چې په ځینو مواردو کې چې هغه خلک یې چې وطن داسې اینی هېڅ کله موته په ټول عمر کې نه په زړه کېږي چې زه د خوست نه کوبل ته ګوښی راغلم یا د کوبل نه خوست ته ګوښی لاړ وم. اوس که څه زه ګوښی ته شی بله ورځ کوبل نه ولا خوست ته لاړ وم او بیا چې کور ته ورسېدم، نو اینی هغه څه چې بیرون کې په کابل ښار کې مطمئن ګرځېدلي یاست، څه مو داسې ولیدل څه درته دردونکی و یا څه درته بدل ښکاره کېده؟ یو خو دا چې د سړکونه چې کوم ځایونو کې باند و هغه خلاص شوي دي، بلډینګونه هم ډېر جوړ شوي دي. او چې وی به چې د ښځو په اړه که نه چې ډېر داسې کوي بندیزونه پشته و، خو چې وی چې سودو ته نشي تلای که نه، یا په ځینو ځینو کې بیخي ښځې نشته که نه، په ځینو ځینو کې ښځو کور کړو، خو سودو ته چې اخو یعنې ضرورت چې وي هغه پسې داسې یو څه و. نور بندیزونه خو پشته، که څه مکتب ته هم نه ځي، پوهنتون ته هم نه ځي که نه، داسې بندیزونه خو شته. خو میډیا دو که نه یی چې اصلي معلومات هغې چاته کېږي څوک چې په صحنه کې وي که نه. تاسو د تماس کمیسیون سره په تماس کې شوئ، د هغوی د لارې راغلی که نه همداسې پخپله راغلی؟ ځنه خلک چې آی تماس کمیسیون سره تماس نشي، مو ته ځینو ملګرو ووایي چې ضرورت نشته، ځکه چې مونږ داسې څوک وونه چې هغه اړتیا پېښه کړي چې که تماس کمیسیون سره څوک تماس ونیسي. رښتیا ده چې مونږ یې وزارت کچې پر وظیفې وکړې، معینت کچې پر وظیفې وکړې، په ریاست جمهوري کې وو. خو داسې مونږ په هغې وختونو کې هم فکر دا و، تاسو سره مونږ خورا ډېر بحثونه کړي دي بختیار صاحب. مونږ ته چې د یوه بریده پر مونږ ورسېدو، دا ډېرې تاسې برکات جناب غزبي سادات صاحب دی برکات، زنه نور ملګری وي دی برکات و، ځکه چې خلکو وپېژندو، هغه یې مونږ صداقت میړونه ملي والي ته چې مونږ کور کړو. نو اینې هدف مې دا ده چې مونږ په هغې وخت کې هم مونږ سورې والي چې مونږ خپل خلک یو، مونږ باید هر څه سره هیر کو، په یوه ټغر سره کینو، ګیلې شکوا شکایتونه. نو مو ته اړتیا داسې مې ونه لیده چې
زه د دې سره تماس ونیسم که نه. دا خبرې وشوې، راځئ لږ لاړ شو اخواته جمهوریت ته. که څه هم جمهوریت اوس 15 کاله تېر شوي دي، خو ځینې داسې مسایل یا خبرې دي چې تر اوسه پورې وطنوال عام خلک په دې باندې نه دي خبر. ستاسو په آن باندې، ځکه تاسو په هر کې دنده لرلو، کابینه کې وئ، جمهوریت څنګه داسې سقوط شو؟ ولې؟ نو دا خبرې زه ډېرې کم که نه. اوس هم زه نو خپرونو کې چې ولماشم، میډیا سره یا مجلسونو کې چې کینو، یو خو دا و چې جنګ و که نه. بله خبره بیروني اړخ دی چې جګړه و یا دغه و، دننه نه یعنې څنګه؟ زه ډېره خبره دا ملګرو ته کم چې یو خو هغه ټیم کې چې هغه وي که نه، بیتبري وي په ټیم کې چې نه څوک ټیمونه جوړوي، ډالې ټپلې جوړوي او داغه. او بل دا و چې هر چا کوشش کړو چې په داخلو کې چې زون مخته کې که نه، ایننه یوه بیتبري رقابت و داغه دا څرمانځته شول او یوه ډاله کې نوره ډالې سره جوړې شوې. بله دا چې اینی رښتیا و جمهوریت و، یعنی جمهوریت کې هر څوک کړای شي چې یو څه وکړي که نه، خپلې خوښې مطابق یا نوره څه. خو داسې هغسې څه نه و لکه ما به چې څه وغوښتل چې زه یې باید وکړم که نه، هغسې څه نه شول کړای که نه. یعنې که وزیر ومم که معین ومم، دا معنی خپله رئیس جمهور ګرځېده که نه؟ جمهور رئیس ښه سړی و، غوښتل چې اینی وطن ته جوړ شي، سوله مرو شي، امن امرو شي. زه نوره داسې کسون و چې هغې نه غوښتل چې وطن داسې کوي مخته لوړ شي که نه. بیتفوکۍ وې، زنزنۍ وې، لکه موږ جمهور رئیس هم یورې کوم ولي لګلی و په ځینو ولایتونو ته، نو هغې ولایتونو سره هغې مسؤلینو نه منلو که نه. نو داسې یو څه نیمګړتیاوې شته. ما داسې مو واورېدل او داسې قصې مو شوې چې رئیس جمهور د سقوط تر آخري لحظې پورې خبر نه ویڅ نه، او په هلیکوپټر کې چې ناست و ده ته ویل شوي چې خوست ته ځو، بیا خبره ازبکستان ته رسېدلې وه. څه فکر کوئ که دا خبره رښتیا وي، دغه مهندسي ټوله چا کوله؟ اصلا کې داسې وشول چې په وروستیو څو کلونو کې د ایدای ګیر چاپېره د ځنه داسې کړی وي چې حقیقت ایدای ته نشو رسولی. تاسې ته به یاد وي چې په یوه ستره غونډه کې احمدزیه یو قومي مشر، ډېر مخور قومي مشر و که نه، هغې خپل لباس وبسلو، ویلې وبسلو چې جناب رئیس جمهور ته یې غاږ نه رسېدو که نه. که غاږ یې رسېدلی وه نو ده به هغه کور نه و کړی. داسې ډېر څه و چې مستقیما ده ته نه رسېدل، که رسېدل ډېر په غلطه نه. ما سره یې تماس ونیو چې مونږ خوست ته ځو، ځکه چې سیاستمداران په یوه سیمه کې ډېر نفوذ لري، په بله سیمه کې یا کم نفوذ لري یا مخالفین لري. دی جمهور رئیس ډېر نفوذ چې و په خوست کې و، او په ټولو نه یې په د ټول خوست کې نږدې اړیکې چې وې ما سره وې، او دغسې محترمې لومړۍ مېرمنې که نه. نو ما سره چې تماس ونیو چې خوست ته څو څه رقم خبره ده، مشرانو سره خبرې وکړه او علماو سره خبرې وکړه، د ځوانانو ډالې چې ټولنې چې د دې سره خبرې وکړه. نو زه خو خبر وم چې خوست ته طالبان راغلي دي. نو موږ ورته وویل چې خوست کې خو سید راشئ، خو داسې به چېرته به پاتې کېږو، کوم قومي مشر کور ته به ورځو یا به کوم ځای کې، ځکه چې دولتي ادارې خو اوس جمهوریت په اختیار کې نه دي. واشه هغې نه یې وویل چې رښتیا داسې خبره ده چې او داسې خبره ده. ویې چې خو نو تصمیم بدال بکو که څرې به وکړي، تین چې په تاسې پرې تړاو لري چې تصمیم سره کم ته نیسئ. بیا د خپلو کسانو سره خبرې کړې وې، هغه بل طرف ته لاړ. ډاکټر صاحب، خبره د معینیت ته وزارت راغله، یوه شایعه تاسو پسې کېږي، او زه غواړم نن دا پوښتنه وکړم چې دا خلکو ته هم روښانه شي. کیدای شي ډېر خلک چې زموږ خپرونه ګوري زړه کې وګرځي چې دا پوښتنه ولې نه کوي. هغوی داسې یو شایعه کوي چې کله د خوست سپین ږیري تاسو سره یو ځای شول او غوښتل مو چې جمهور رئیس سره وګورئ، هغوی وایي چې د خوست د سپین ږیرو غوښتنه په یو پاڼه کې بل څه و، اما په لاره کې تاسو هغه پاڼه لرې کړې وه، بله عریضه مو لیکلی و چې موږ ته ډاکټر کمال سادات معین که موږ نور څه نه غواړو. دا مو په دوسیه کې ایښې وه او رئیس جمهور ته مو وړاندې کړې وه، رئیس جمهور هم چې کتلی و بس امضا کړی و. دا خبره څومره حقیقت لري؟ داسې دو چې د رحمان بابا څه دا خو ډېر ستر فلسفي شاعر دی. زه نه شعرونه ده نه دي ویلي، خو په ده پرې
عدته تشبیه منسوب شوي دي دته چې دته منسوب کوي خلک چې دا دی لیدي موس یا جوبا خبرې کیږي و دا ما چې واورېدې اول مې چرته کې چې ډاکټر صاحب کمال سادات خو زه نږدې نه پیژنم دا ډېر چالاک و دا څنګه دا کار بېدور و ښه بېدور و ډېرې و مظاهرې غونډې په هر ځای کې به مونږ زیر و که نه کوم کلي د پورم به حقوق وغوښتل جمهور رئیسانو سره ملاقاتونه وکړل وزیرانو سره نوره څه خو مونږ ډېر عریضې مو ورډلې دي دا داسې وشول چې کله چې جناب کرزی صاحب جمهور رئیس وي دا ویاند فیضي صاحب مو سره تماس ونیو چې ته د اسناد درولګه خصوصا وزیر څوک نشته مونږ به رئیس صاحب ته غوړي چې تاسې کوم وزارت ته ورکړي مزدګار ټیم و زه په کرغا کې وم مونږ ځنه ملګري مسکو نه راغلي وو دوستان مو نو ثبات مو کړی و ثبات مونږ میلې ته یو میله مو کړې وه چې د ټلیفون وکړو مو ملګري پرېښول چې که سندونه مې دي ته ویرړل وشه بیا داسې خاص ځواب مې بیا لوسته رونه کړو بیا چې زه څرې موین شوم موږ خوست قومونه میرمنې ځوانان ژورنالیستان ځکه چې مو خو اول نه بي بي سي کې په د نورو نړیوالو رسنیو رویټرز کې کار کړو نو د ټولو خوستوالو دا غوښتنه وه ځکه چې مو وختونو کې مې خوست مو سخته دفاع کړه بختیار صاحب مو ته یادیږي کومه تاسې خپرونه وه د خلک به قومونه ولایتونه به ولمه کول او د خلکو غږ خپرونه وه خلکو غږ خپرونه وه د شرینو کې تاسې پروګرام و بیا مو دې ته ووي چې زه خبرې کم ته ووي چې ته راشه مجلس ته راشه مجلس کې لوس جه که زه به بیا وشه مایک چې در ولګم دغسې وشول اول وختو کې مو تو سره پیژندل وشه چې مو مایک لوس مې جه کړو تو نفر ته ووي چې مایک ویرکه چې مایک مې وخوستو نو خبرې دارې ښې وي بیا خبرې څو وره مسلسل څو هفتې تاسې تلویزیونونو نه نشر کېدې سیدو نو زه په خوست کې اکثره خوستوال محترمین پیژنم قربان شم خوستوالو او دغسې خویاندې ده د ټولو سره جامع شول رئیس صاحب ته یې ووي چې موږ دغه ژڼی چې ده دغه ده ځکه چې په هغې وختونو کې زه خو کابل میشتو قومي شورا مشر هم وم تاسې مې امر غوښتي وای نوره کسونه هم وو نو زه قومونو ولسونو په ملاتړ نه دی ته ور معرفي شوم بیا موین شوم وزیر شوم سیداسې بله یو بله خبره هم دی کله چې موین وای بیا وزیر وای نو په هغه وخت کې د ډاکټر صاحب اشرف غني د میرمنې عکس په ستاسو دفتر په میز ایښی و اوس مو هغه عکس څه اوس یې مو سره شته په ولته په بیرون چې مو کور ده ولته مو سره شته یعنی د معنوي مورکۍ عکس مو اوس هم ساتلی داسې د بختیار صاحب دا سیاست ده رباني صاحب عکسونه په ډیرو دفترونو کې وو احمد شاه صاحب عکسونه په ډیرو دفترونو کرزي صاحب د عکسونه په اوس هم په ډیرو هغه وخت په دفترونو کې هم په کورونو کې هم هر څه خپل مشر عکسونه لګول موږ مشر چې وو موږ مشر هغه وخت کې جمهور رئیس هم وو هغه موږ ټیمې ډالې مشر هم چې وو آیا چې بل چا په خپلو دفترونو کې خپلو مشرانو عکسونه لګول که مو خپل مشر عکس ولګول هغه صحیح دی خو ډاکټر صاحب اشرف غني عکس وکنه خو د تاسو دغه د میرمنې عکس هغه میرمن لومړی میرمن وه کچیرته کرزي صاحب خپل محترمه ډاکټر صاحب زینت بیبي که هغه لومړی میرمن کړي وه تاسې به لیدلې وه چې ډېرو عکسونو به ډېرې محترمې زینت بیبي عکسونه هم لګولي په دې 15 کالو کې ورسره په تماس کې څو وره وسره تماس کې یورې مې وسره لیدلې د ډاکټر صاحب اشرف غني په اړه یې څه نه دي درته ویلي چې دوبۍ نه چېرته لاړ یوه ځای کې ده زه به چې خپرونه خلاصه شي بیا به دې ته وایم نو یوه ځای کې ده ښه ځای ده دا هم ډېر ښه ځای ده ښه صحیح بله خبره دا ده چې پلان مو دی چې په افغانستان کې دایمي پاتې شئ که نه ملګري دوستان خپلوان وګورئ بېرته لاړ شئ خپل کاروبار ژوند ته وګرځئ کله چې څوک ملت سره وي خلکو سره وي او غواړي چې هغه ټرسټ اعتبار چې ده هغه په هغه کور کې کلی کې ورونو مانځ کې که نه ترو زمانو مانځ کې قوم کې وطن کې پاتې شي هغه بیا په صداقت سره قدم اوچتوي زه چې دې ځای په دولې راغلم مو یو هدف دا و چې زه میډیا لیارې خپلو وطنوالو ته خوږو دوستو هیوادوالو ته دا اعلان وکړم چې کسه موږ وظیفې وکړې دولتي وظیفې مو وکړې په لوړه کچه موږ وظیفې وکړې اوس زه تاسې ته راغلی یم
صحیح دو کمونی څوک شکوا لري شکایت لري کمونی څوک اریزا کوي غوړي مو دین په دنیا باندې چې زدي یعنی حساب ورکولو ته آماده یاست راغلي یاست زه بالکل هر څوک چې عادي اریزا ولري مهرباني د ټولو امنیتي ادارې د خدمات کې دي قضایي ادارې نوره ګرچې په قضایي اداره کې دولت یو څه شته یعنی زه وی تعذیر یم خپل زه روغلی دی پوره یم چې که هیوادوال په مونې کوم سوال لري شکوا او شکایت لري اریزا لري په مونې دی وکي مونې دی شروع کی که څه په وطن کې داري کسون شته چې د څه 15 شپېته کوله ډېر څه وشول څوک ولاکه جرأت کړای شي چې نه سوال پوښتنه وکي مونې وکي مخکې مې هم دې ته ویلي دي موږ په صداقت وظیفې اجرا کړي دي روشی چې د ایسوبیر کونه سره شروع کوي مونې شروع کوي ډاکټر صاحب بله پوښتنه هم دا ده چې تاسو وطن ولید او موږ هم په وطن کې یو پرمختګونه هم شوي کېدای شي ځینې نیمګړتیاوې وي هېڅ حکومت به په دنیا کې نه وي چې هغه نیمګړتیاوې ونه لري یا داسې کارونه نه وي چې هغه ته خلک په تمه وي چې باید ترسره شي له بلې خوا نه دا وطن هم تقریبا 40-50 کاله ډېر شدید جنګونه تیر کړه او ایله دا څو کاله خلک ارامه دي د ځینو ځایونو نه اوس هم د جنګ او جبهو او جګړو خبرونه یا غږونه پورته کیږي د خلکو ته تاسو وایاست ډېره ښه پوښتنه دې وکړئ مو سره نږدې ملګری یم په دانې جنجول کې که چېرته ایمو سیاسي پالیسي یا عمومي د خپله پالیسي مو یا ایمو حرکتونه چې موږ افغانستان ته راغلي یو یعنې په ښه باد پوهېدلي یو سیدو یې مدني فعالیتونو نه کلی کوري کلی قوم ولایت افغانستان په سطح عمري مونږ جنګونو مخالفت کړی ده اوس هم کله کله په دغه سوشل میډیا کې چې خبرې کو په ټولو زه دا غاښ کم په ټولو نه چې نوره مونږ په افغانستان کې جنګونه نه غواړو ایڅه ماله پر جنګونه وشه جنګ بکو وخت به زون رسو بیا به بل جنګ کې بیا به بل جنګ کې د جنگ چی پوره د جنگونه چی پوره وشول اقتصادي پوره وو سیاستی پوره وو آیا به بل چی پوره خو افغانون کې تباہ بربود شو سیدو از اینی دا د یوس دا ځکه نه یم بختیار صاحب دا مې مخکې هم یلی دی اوس هم یم چې هغه ډالې ټپلې یا هغه هیوادونه چې کومه ډاله ټپلې جنګ پوره تشویق کوي سپورټ کوي یا وسلې ور کوي یا پیسې ور کوي مونږ غوښتنه تینه کو چې دا کور ونه کوي هیڅ کله دا کور ونه کوي که څه چا غوښتنه وي ای خبره ته لري یاري ملګرو ملتونو نور دار ډېر هیوادونه شته خه هیوادونه شته ایغه لري دی وکي یا نن په افغانستان کې که کومې دارې ډالې ټپلې وي خلک وي چې ځوانون غریبون دي جنګ ته لمسوي چې وي ته وایي چې جنګ وکړي نه بیخي مونږ د خلاف یو بیخي د دغه ځوانانو نه مغاګ د چې کسه څوک مغالات نه کی څوک دوکا دیر نه کی کوم هیوادونه نن په افغانستان کې کله وایي چې پلنکۍ جبهادو کله وایي چې ایغه آزادۍ جبهادو کله بلی جبهې سره کله بلی جبهې سره ته د زون وسته زونه د زون دی جوړ کا کورنۍ دی جوړه کا کورنۍ دی ابوده کا د دای وطن بودول دی د ثواب د چې کورنۍ ته د نفقه لول نفقه وګټي بالکل داغه د خبرې سره زه بیخي موافق یم نور په افغانستان کې جنگونه نه غوړو ځوانونو جنگونه ونه کوي څوک مغالات ډیره مننه کوم ورستۍ پښتنې په توګه باندې غواړم پښتنه وکړم چې دغه په دې وروستیو کې یعنی په دې 15 کالو کې چې افغانان خصوصا تاسو چې په امریکا کې چې امریکا ته راغلي دي د هغوی د ژوند په اړه راته ووایاست څنګه دي ستونزې څه دي فرصتونه ورته څه دي د خلکو ته هلته ولته خو داسې دو چې اخو داسې هیوادونه دي چې هر څه کې زود وي که نه خبرې یم نوره څه وم زنو کسانو خپل ژوند ډېر کوي جوړ کړو اول څو کلونو کې درنده کورونه وکړل یو څو پیسې پیدا کړې اوس ښه بزنسونه لري ښه تجارت لري ښه کاروبار لري او ښه کورونه یې وخوستل او ښه نونه زمانې ښه مکتبونو کالجونو پوهنتونونو کې دي ډېر ښه دي ازنه بیا داسې وي چې ای حکومت مرستو ته ناست وي که نه حکومت مرستې په دې منه چې کور کرایه برق بیل اوبو بیل یا نوره بیمې انشورنس دا ورکوي صحت ډاکټر فری وي یا نوره څه پیسې نه تینه وخولي بیا و چې دغې ته ناست وي که نه هغه ژوند بیا نه وي جوړ هغه ژوند نشي جوړولی خو اوس چې دي د 15 وروستیو څو کلونو کې ډېر ښه کورونه شروع کړي دي لکه نورو هیوادونو خلکو
چې ښه بزنسونه لري اوس افغانانو هم ښه شروع کړي دی. مو پیغام هم دا دی ته چې دا درنده کورونه دا عادي کورونه دا ماکه حکومت مرستو ته خو بیخي ماکه نه. حکومت مرسته داسې دي چې کله یو څوک زیات عواید ولري بیا مرستې په بندوي. نو ځکه ځنه افغانان ډیر کور نه کی. دا پښتنه مې ځکه وکړه چې اکثریت یا یو تعداد خلک دي چې هغه ځینې ټوله ورځ په سوشل میډیا کې لایف یې کنځلې کوي، هغه وایي چې دا یا بیکاره دي یا ډېر پیسه‌داره دي. دا څنګه کیسه ده؟ نو فکر کم چې یو څوک چې وغواړي چې ژوند جوړ کړي هغه بیا دومره ډیر وخت نه لري. زه خپل دومره وخت ولاکه لرم چې کله څوک فاتحه جنازه اعلان کی چانه یو سړی داسې ښه هغه فاتحه وي ته ولیکي کنه. نو د مصرم دا سوال شته چې خلکو مونږ خو دومره وخت ولاکه لرو چې چاته ټلیفون وکړو یا چاته میسج وکړو لیکه چې کوی هم غږیز پیغام وي ته پرېږدو کنه ځکه چې وخت نشته. زنه خلک ملګري رښتیا دو چې دغه مرستو ته اړولې وی ریشنت ولته فوډ بیا قومي تعصبات ته لمن وهل بد رد ویل دا خو بیخي نه دی په کور کنه. رښتیا د زنه ملګری شته چې مفت مړی وي ته رسیږي نه کور برک کریای نوی برک بیلی نوی بس. نو دا مراس خو د 15 سکوله کېږي چې افغانستان کې شته چې اکوم داسې دا کوم داسې یا ډال یا څه په کور نه دی. دا باید یو داسې ملي وحدت ته کور وشي، ملي والی ته کور وشي، داسې یو څه ته کور وشي چې په د وطن کې غریب غربا خلک دي کنه دې سره باید مرستې وشي، دې سره باید کور وشي. په نړۍ کې ډېرې قوي مؤسسې دي، ډېرې قوي ټولنې دي چې او ایته په میلیوناو ډالر په میلیوناو پیسې هیڅ شم نه دي. دا چې په دانې وخت تیریږي که په دا وخت تیر شي چې وطن کې د خلک د کمک وکي، سړک د جوړ شي، اوبه سیستم د جوړ شي، یو داسې څه کور د وشي چې عمل منفعه وي، نو دا به ښه خبره وي. مو هم ځوانانو نه دا غږ ده په ځوانانو پخواني موین په صفت چې کسه مونږ والله چې ډېر په صدقانه کور وکړو، ډېر په صدقانه عبادت مونږ وکړو. اوس هم وخت کې هم سورې والی اوس هم سورې وایو چې دا بېتفوکه دا بېزیه خبرې د خلک جنګ ته لمسول دا ارڅی چې هغه ټول سره هیر کو او یو نوی ژوند یو نوی حرکت شروع کو. ډیره مننه کوم ډاکټر کمال سعادت صاحب تاسو نه چې زموږ پودکاسټ خبرونه کې مو برخه واخیسته او څو خبرې مو سره تبادله. ډیره مننه. مو بیا هم دا خبره ده چې که څوک سیاست غواړي سالم سیاست د وکي او که څوک اڅوي مدني حرکتونه سالم مدني حرکتونه دا بېتفوکه قومي تضادونه د داسې چې وطن ته مو تاوان پرسیږي هغې نه د جدن پرهیز وکړي. بیا هم ډیره مننه. ستاسو لیدونکو نه مننه کوم. تر بیا تر خدای پامه.